دا د کونړ مرکز اسعداباد اړوند د څاګي په سیمه کې د یوه ولسي وګړي کور دی چې تیره شپه د پاکستاني تیري کوونکي پوځ د هوايي برید هدف ګرځېدلی دی. د مرکز اسعداباد اړوند څاګي سیمه کې د ولسي وګړو دا مینه تیره شپه 2 بجې د پاکستاني هوايي ځواکونو د برید نښه ګرځېدلې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په دغه کور کې ولسي خلک اوسېدل او د پاکستان د پوځ هغه ادعا دروغجنه ګڼي چې ګواکې دلته د ټي ټي پي مرکزونه په نښه کوي. د پیښې عیني شاهدان وایي په هوايي برید کې ویجاړه شوې مینه د حاجي ګلاب په نوم د یوه ځایي اوسیدونکي وه چې د 2 ماشومانو او 2 میرمنو په ګډون یې د کورنۍ 15 تنه غړي ژوبل شوي دي. د ټي ټي پي هیڅوک دلته موجوده نشته. دا یو شخصي سړی دی د مرورې د ولسوالۍ دی. اوس فعلا مرکز ته دغه شوی دا ځمکه دا کور یې د جایداد یې اخیستی دی. شخصي سړی دی کوم هیڅوک دغه نه ټوله دنیا یې پېژني چې دا د مرورې د ولسوالۍ دی. یو شخصي سړی دی او بېګا شپه تقریبا د 2 بجې د په کور باندې 2 ډرونه دغه شوي دي او دا کور یې د منځه وړی دی. دا د کلي منځ دی. دلته نه کومه دولتي ودانه شته، نه کومه پوسته شته، نه کوم دولتي بیس شته دی، نه کوم بل داسې دولتي کس دلته اوسېږي د دې په دې ساحه کې چې دوی هغوی په ټارګېټ کې او هغوی په نښه کې هغوی په بمبار وکړي. خو دا ملکي خلک دی او زموږ خورۍ نه دي. زما خپل هغه خور پکې زخمي شوې ده، د هغه لمسیان پکې زخمیان شوي، 3-4 ماشومان پکې زخمیان دي. نو ډېر زیات ظلم شوی دی او دغه کور او دغه حالات تاسې خپله ګورئ چې څونه نقصان دی ورته شوی. ام مالي زیان دی ورته اوښتی دی، ام جاني زیان دی ته اوښتی دی. په همدې حال کې د کونړ اوسیدونکي پر افغان خاوره د پاکستاني یرغلګرو ځواکونو هوايي بریدونه غندي او وایي چې دا ډول کړنې د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو څخه سرغړونه ده. او د دې خوا هم کوم برید په دی نه دی شوی چې یاره زیاتی شوی د دې سره یې کوم برید شوی یا موږ په جنګ کې واقع یو سړی چې په جنګ کې واقع خو داسې بریدونه چې هغه پکې ماشومان شهیدانېږي د جنګ یو برخه نه ده، د هغې هدف نه دی او بېګناه وګړي چې هغه په کفري اصولو کې هم دا نشته دی چې یو سړی د بېګناه څوک ووژي چې هغه راستا په خلاف راپاڅېدلی نه او تا ته کومه ضرر نه رسولی. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د پیښې د څرنګوالي په موخه سیمې ته پر وخت امنیتي ځواکونه رسېدلي او د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. ټپیان په وخت باندې الحمدلله هسپتال ته رسول شوي دي او هغه تقریبا د ضرورت موافق هغه وخت کې تداوي شوې ده او یو ماشوم چې دی د هغه حالات لږ نازک دي او باقي نور زخمیان هم تقریبا یعنې او خدي د تشخیص حالت کې نه دي. د یادولو وړ ده چې پاکستاني پوځي رژیم نه یوازې د ترکیه او قطر هیوادونو په منځګړیتوب د افغان لوري سره د سولې له خبرو تیښته وکړه، بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شوي اوربند څخه هم په ښکاره توګه سرغړونه وکړه.